سلام او وخت مو په خیر خوږو او نازولو زده کوونکو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. خوږو زده کوونکو زموږ تېر لوست د توی توری و چې ما تاسو ته هغه نقطه ګذاري وکړو، نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو د نن ورځې لوست اووم لوست ده، اوومه صفحه ده او عنوان مو هم د عین توری ده چې زه به نن تاسو ته د عین توری نقطه ګذاري وکړم چې دا په څو نقطو کې کارول کیږي. تاسو باید د نږدې څخه ووینئ. ګرانو زده کوونکو دلته راځو چې زه تاسو ته د عین توری ولیکم. دا هم د عین توری. نو د عین توری په دې شکل سره موږ لیکلی شو. اوس به بیرته دلته راشو چې زه تاسو ته د عین توری ولیکم او نقطه ګذاري هم درته وکړم. د عین توري مابین باید د 3 نقطو په اندازه وکارولی شي. دې ځای کې باید د 1 نقطې په اندازه وکارولی شي. دلته هم د 2 نقطې په اندازه. دلته هم همداسې. او اوس دلته راځو چې زه تاسو ته یو ځل بیا هم د عین توری وکاروم تر څو تاسې ورته متوجه شئ. دا هم د عین توری. زه باید تاسو ته بیا هم نقطه ګذاري وکړم تر څو تاسې ورباندې وپوهیږئ. مابین باید د 3 نقطو په اندازه وکارولی شي. نوکی هم باید د 1 نقطې په اندازه وکارولی شي. دې ځای کې هم د 1 نقطې په اندازه. دلته هم همداسې. نو ګرانو زده کوونکو دا هم زموږ د نن ورځې لوست و چې د عین توری موږ پکې وکارولو. خدای دې وکړي چې تاسو به د نقطه ګذاري په سمه توګه زده کړي وي. ګرانو خوږو او نازولو زده کوونکو دا هم زموږ د نن ورځې لوست و چې ما تاسو ته ولیکو. نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د عین او د غین توری نقطه ګذاري وکړئ او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندنۍ ایمیل ادرس کې موږ ته راواستوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ هغه په کومنټ کې موږ سره شریکولی شئ. نو د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی او مهربان خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.